أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا پس هر کلا چې دوی نا امید شول منه ددنا خلصوا نجيا نزان لشول نجيا د مشورې د پاره قال كبيرهم اولوی پدی کې مشر پدوی کې علم تعلموا آیا نه پوهیږئ تاسو ان اباکم چې بشک تاسو پلار قد اخذ علیکم په تحقیق سره اغسته د تاسونا موثقا من الله لك وعد الله ومن قبل او د دین وړاندې ما فرطتم هغه چې قصور کړی د تاسو خطا کړی د تاسو فی یوسف د یوسف علیه السلام په حق لا فلن ابرح الارض پس زبه هیڅ کله پرېنګ د ما د ازمکا حتی یأذن لی ابي تر دې پورې چې اجازت راکې ماته زما پلار او يحكم الله لي یا فیصلو کی الله تبارک وتعالى زما په حق لا وهو خير الحاکمین او الله تبارک وتعالى خ فیصله کوونکی دی ارجعوا الى ابيكم واپس لاړ شئ تاسو د تاسو پلار طرف ته فقولوا نو پس اوایه یا ابانا ای زمون بابا جانا ان ابنک بشکستا بچی سرقا غلا وکړه وما شهدنا او مون گواهی ور نکړه الا بما علمنا مگر په هغه سوچي سمره مونږ ته معلومو وما كنا او نو مونږه للغیب حافظین د غیب حفاظت کوونکی واسال القريه او تپوسو کا د کلینا یعنی د کلی د خلقنا التي هغه کلی كنا فيها چې مونږ وو په هغه کې والعير التي او د هغه قافلونا اقبلنا فيها چې مونږه راغلو په هغه کې وإنا لصادقون او بشک مونږه خامخا رښتونی یو قال يعقوب عليه السلام ويل بل سولت لكم بلکې خيسته کړه دي چې دا څه نه ده بل سولت بلکې خيسته کړه دي لكم استاسو د پاره انفسکم استاسو زړونو امرا یوکار فصبر جميل پس صبر ډیر خدي عسى الله امید دي چې الله تبارک وتعالى ان یأتینی بهم چې راب ولی ماتا دوی جميعا طول انه هو العلیم الحکیم بشک الله تبارک وتعالى پوها او خوند حکمت وتولى عنهم او د مخوالولو د دوینا وقال او وی ویل یا اسفا هی افسوس ته علی یوسف په یوسف علی السلام باندې وبيضت عيناه او سپینش ولې دواړه سترګې ددو من الحزن د غمنا فهو كظيم او ډیر خفه او ډیر دلګیرو قالو دی اول تالله قسم دی په الله باندې تفتئ ته همیشه تذکر یادوي یوسف علی السلام حتا تكون حردا تر دې پوری چې شیبت بیمار او تكون من الهالكين یا بشیت د هلاکیدونکو نه قال يعقوب عليه السلام اویل انما خبر داد بلندا اشکو بثي زبیانوم خپل خفغان وحزني او خپل غم الى الله تعالی تا واعلم او زپوهګما من الله د الله د طرفنا ما لا تعلمون په هغه سوچ تاسو نه پوهیږئ یا بنی یا ای زما زامنو اذهبوا لعرشي فتحسسوا پس لټونو کړئ من یوسف د یوسف علی السلام واخیه او د ضرور ولا تيأسوا او مما یوسکیږي منا امید کیږي من روح الله د الله د رحمتنا انه لا ييأسوا بشکا ننا امید کیږي من روح الله د الله د رحمتنا الا القوم الكافرون مگر قوم کافران فلما دخلوا پس هر کله چې دوی داخل شو عليه د دخواتا قالوا نو ویل یا ایها العزیز ای عزیزا مسنا رسیدل دی مونږ ته او اهلنا او زمونږ د اهل ته زمونږ د کور خلکو ته الضر تکلیف وجئنا او مونږ راوړی دا ببضاعه مزجات سرمایا معمولی فاوفي لنا الكيل پس پورا دا کړه مونږه ته پیمانه وتصدق علينا او خیرات وکړه صدقه وکړه په مونږه باندې ان الله بشک الله تبارک وتعالى يجزي المتصدقين جزا ورکوي صدقه کوونکو ته
قال یوسف علیہ السلام او فرمایل هل علمتم آیا تاسو ته معلومه ده ما فعلتم بيوسف چې څه کار کړو تاسو د یوسف علیہ السلام سره واخیه او د ضرور سره اذ انتم جاهلون هر کله چې وای تاسو ناپوها قالو دی اویل انک لانت یوسف آیا بشک تو هم تو یوسف قال د اویل انا یوسف وهذا اخي او ز یوسف یما او دا زما رور دی قد من الله علينا په تحقیق سره احسان کړی دی الله تعالی په مونږ باندې انه بشک شان دادی من یتقی و یصبر چې څوک پرهیزګاری اختیار کی او صبر وکي فان الله پس بشک الله تبارک وتعالى لا يضيع نزای کوي اجر المحسنین اجر د احسان کوونکو د نیکی کوونکو قالو دی اویل تالله قسم دی په الله باندې لقد آثرك الله په خامخه په تحقیق سره فضیلت درکړې دی تا ته الله تبارک وتعالى علینا په مونږ باندې وان كنا او بشک مونږ لخاطئین گناهګار یو خطاکار یو قال وی ویل لا تثریبا نشته دس الزام علیکم پتاسو باندې اليوم ننرزی یغفر الله لكم بخند اوکی الله تبارک وتعالى تاسو ته وهو ارحم الراحمین او الله تبارک وتعالى د ټولو نزیات رحم کوونکی دی اذهبوا بقمیصی یوسه زما قمیص هاذا دا فالقوه نو واچویدا على وجه ابي په مخ د پلار زما باندې یأتی بصیرا نشیب بینا واتونی باهلکم او راول ماتا باهلکم خپل ټول کور والا باهلکم اهل دستاسو اجمعین ټول